بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درزل ټي وي طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو نن مونږه خصوصي تور باندې سخی ماما راوسته دی او د سره به خبرې ترې کوو او زموږ سلسله دا پکې لا بله. سخی ماما تا خو ډېر مزدار پټکې والی دی او دا راته ووایه چې په دې اختر کې هم ته را پټکې والی یې نو څه حساب کتاب دی؟ او به دا خو دغه دی تا ته خپله پته ده لو راته هغه شان پروت دی پریشر راته پروت دی خو بل به کول غواړي او بله خبره دا ده چې بس هغه دا غمونه مړې سیوا شوي دي. نه خو ټیک ده خو دا راته ووایه چې دا پروژو کې دا لو او یا چېرې نو دا تریشر دا بله ګرانه نه نه ګرانه خو نه ده ما ته خو هېڅ ګرانه نه ده. او ما خو شپې روژئ او دروازې بس لو کوم لکه دروازې کوجۍ خمره ده او د شپې روژئ او بس درز ورکوو ځکه چې حلوې ورځې دي اول ته کې مسله ده چې بس تریشر دی نو ټولو تریشر دی نن د شپې پکې ځای لکه ته شپې ستا روژې نو که کله نه کله پکې ویښ شي نو څه اوبه به پکې څکې که څه او به پکې څکمه که نه با چې راویښ شم نو اوبه څکمه لکه اوبه باندې منې داسې هم نشته که نه او نه په اوبو باندې دغه نشته ځکه چې ورځې ډېرې سختې دي او د کار ورځې دا وګوره پټکې مو تر اوسه پورې والې دي د اختر په ورځ باندې هم لکه تا ته تریشر هم پاتې دی او تا ته چې نو سوري لوړه هم پاتې دی نو بس څه چل به ورسره کوو ځکه چې اوس ګاونډیان دغه شي وو ګاونډیان نه پسې نه راوتي بس تریشر مې راوستی وو او خوله مې ولې هغې طرف ته کورونو ته کړې ده تا خو چې رابوس راغونډ شي که نه غچنۍ منې ده که نه ما خو چلې ته دغه کړی دی ما چې چلې ته رابوس رامنې کي که نه رابوسو هلته هغې راته چونډې راپسې راغلې ما ته ویې ته تریشر دا خوله بیا پله کړه چې پله کوې نو لار ته ده نو لار باندې بیا خلک ځي راځي نو هسې که تاسو دې ته سوچ وکړئ نو زه پرون را روان وم پرون که نه نوښار نه را روان وم او بس په ټوله لار باندې په روډ باندې هر سړي چې دی نو بس دا خوله چې دی نو د روډ ته نه ستا نوښار کې هم ځمکه ده هغه ځمکه هم ته سنبالې او دا ځمکه هم د کلیوالو هم ته سنبالې داسې حساب کتاب او که نه بس هغه هلته مې هم زمینداري نیسلې ده که نه هم تاسو ته پته ده چې هلته مې هم زمینداري ده نو بس هلته مې غنم سنبال کړو چې په لار باندې را روان وم که نه نو بس خلکو را ترې شروع دا خولې چې دی نو د روډ ته کړې وې او بس کنځل مې کول په لار باندې را روان وم ځکه چې بس هلته کې ډرایوینګ مې کړو روژه خو زما شپې او اوبه ومبه ورته څکو ځکه چې دا ډېره ګرانه ده بلکې خو مسافر بلکې تاسو روژې نه نیسلې ما خو روژه روژه هم نه نیولې موږ بس اختر خوښې روژو سره زموږ نه لګي دا پکې دا بله دا اختر مو خوښي دله خو چې یو پیسه ور نه کړي بیا سره خیال او نه دی خو بل دا دی چې دی اوس زما نه ګیر چاپېر کېږي کله د یو ترخته کله د بل ترخته که نه وي چې څه بتې دغه شي که نه داسې دا جیبونه میبونه داسې ځان مانګري راګري او کله که نه لکه ما ته دا دغه کوي چې لکه دی به جیب ته لاس کړي نو ما دې وختي ما داسې جیب ته لاس کنه دی دغه که نه وي چې دغه اختر دی نو ما جیب ته لاس کنه به داسې مې کړم که نه پوه شوې ما یا خیو یا کیو ما یا دی بیا دی بل دغه ته نو بیا ما دی بل جیب ته لاس کنه دی بل طرف ته شو که نه دی بل غاړې ته شو پوه شوې داسې جیب که نه دی وی که نه چې بس کار کېږي که نه ځکه چې سبا اختر دی چې دی بل غاړې ته شو نو بس ما داسې راوټي شوې داسې زکام مقام دی که نه نو بس دی چې دی نو دی زما نه ګیر چاپېر کېږي زما ترخته عجیبونه نه دي دې ته ګیر چاپېر کېږي خو مشکله ده د هغې وجه دا ده چې دی دغه نه کړي دی روژې نه نیسي ټولې روژې ده وخوړئ ټولې سخي ماما په اخره کې راته دا ووایه چې تا وایي چې نوښار کې دی غنم سنبال کړه که نه او دلته هم دا لګیا یې او تریشر پکې څه پاتې هم دی نو غنم وشو څومره یاره بس غنم خو هلته یو دوه جرې پټې وو یو دوه جرې به نو بس هغې تقریبا وکړو یو 8 بوجې وکړې 8 بوجې درې بوجې مې مزدورانو له ورکړې چا چې مزدورۍ باندې سره له وکړو او درې بوجې مې چې تریشر ول له ورکړې نو شپږ شوې نو 2 بوجې پاتې شوې نو په هغې کې چې دی نو بس لکه ګاونډیانو را سره که نه کسان هغې هم را سره هغه دغه کې شامل په خدمت کې بس دا 2 بوجې مې هغې له ورکړې بس څادر مې پوږه کړو پټکې مې بس را روان شوم دغه چل
قدرمنو تاسو نن پروګرام دا پکې لا بله کې د سخي ماما خبرې ترې واورېدې، د روجې نه هم تاسو خبر شوئ، د اختر نه هم خبر شوئ، او د غنمو د لو نه هم خبر شوئ، او د ترېشر نه هم خبر شوئ. یقینا چې ستاسو علم کې بیا اضافه شوي، که چېرې ستاسو په ذهن کې صحیح دا قسمه، نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، او دغه زمونږ چینل دی، دغه زمونږ پروګرام دی، نو تاسو موږ سره باقاعده رابطه کولی شئ. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.